درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې تاسې ټول به روغ جوړ خوشحاله او سوکاله یاست. زه سجاد شاه یم او دا سرګردان چوک دی. څه ډول چې تاسو معلومات کیږي د هرات او بادغیس په ولایتونو کې سختو خونړیو زلزلو زموږ د سلګونو هیوادوالو ژوند واخیست. په سلګونو کورونه ویجاړ شول، کلي ویجاړ شول او د دې ترڅنګ لا هم په سلګونو کسان د دغو زلزلو په ساحو کې طریق هم د معلومات نه کیږي مګر د پلټنې ټیمونه هلته کار کوي. په هیواد دننه او له هیواده بهر د دې زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو لړۍ پیل شوې ده. دا په خو سرګردان چوک کې هغه خیمه ده چې فعالو ځوانانو لګولې ده او دلته د وطن یو دی تر شعار لاندې د زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو یو ټیم جوړ کړی دی. دا تاسې لیدلی شئ چې د وطن یو دی تر شعار لاندې دغه ځوانان کار کوي او د دې ترڅنګ د دغو ځوانانو په څیر په نورو ولایتونو کې هم ځوانانو د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. دا مرسته به بیا راټولیږي او بیا به په یو ځایي شکل سره د هرات او بادغیس ولایتونو له زلزله ځپلو سره به بیا شریکه کیږي. زه غواړم چې د دغه ټیم یو فعال ځوان هم وغږوم. جزاک الله خیر. دغه سرشتو ته مهمه چې موږ په بار ولایتونو کې زلزله شوې ده. په ډولونو کې مختلف او هر چا چې څومره واس کې 15 روپۍ 10 روپۍ نو خپل واس او ماس په وایي سره د پلی باندې نیو کې د رښتیا په جنشن کې د رښتیا زلزلې سخت بلې دي. زه به اول ټولو ته سلام ووایم. یو کس که راشي چې لږې خبرې ورسره وکړو. راځه. سلام. جوړ بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې فرهاد الله الهام دی. د خوست ولایت د مرستو د راټولونې د کمپاین غړی. الحمدلله خوست کې با احساسه ځوانانو د خپل احساس او وطني احساس ملي احساس په اساس راجګ شوي دي د هرات او بادغیس ولایتونو د زلزله ځپلو سره د همکارۍ او د مرستې په راټولولو یې دلته خوست مرکزي چوک سرګردان چوک کې خیمه لګولې ده چې نن یې دوهمه ورځ ده د یادې کمپاین. لومړۍ ورځ 13 ورځ چې 11 بجې خیمه ولګول شوه تر مازدیګره پورې 1 لک افغانیو شاوخوا پیسې جمع شوي دي. خو الحمدلله نن ورځ شمېر تر دې اوړي. تر اوسه پورې موږ هغه صندوقونه چې دي نصب کړي مې چې دي هغه مې شمار کړي نه دي. په دې ټیم کې څومره کسان یې تقریبا شاوخوا 140 نفرو رضاکارانه ځوانان سره مصروف دي په دې برخه کې چې دوی د مرستو په راټولولو کې همکاري کوي. نه یوازې دا چې دلته خپله خلک راشي مرسته وکړي، تاسې هم چیرې ځای پلان لرئ که نه چې اتحادیو ته لاړ شئ ځینو کسانو سره سرمایه ګزارانو څخه یا مثلا شتمنو څخه مرسته وغواړئ؟ موږ د خوست ولایت مقام سره په تفاهم غږېدلي یو. د ولایت مقام په رهبرۍ دوی هغه اتحادیې چې په خوست کې موجود دي، هغه تجاران چې خوست کې موجود دي، سبا دوی ټول راغواړي او هغه به تر خپل وس مطابق د مرستې او کومکونه کوي او موږ ته به یې بیا سپاري چې د منظم میکانیزم له لارې بیا انشاءالله هرات او بادغیس ولایت ته انتقالي. ته دلته چې څه ډول خلک راځي؟ ځوانان، مشران، ماشومان؟ زه چې وینم اوس لږ مخکې ماشومان هم راغلل، همکاري یې وکړه. باور وکړه دلته چې موږ موجود یو زیاته کچې بېوزله خلک چې دومره احساس لري راځي او همکاري کوي مرسته کوي. نن شاوخوا 2 بجې یو ماشوم راغلی و چې د یوه میاشتې پنډې راوړی و، جمع کړی و، خاورینه خزانه کې جمع کړی و، هغه راوړی و د یوې میاشتې او دلته یې موږ سره تسلیم کړ، خپل صندوق ته یې واچوو. هغه ماشومان چې پلش کوي دوی ورځې 100 روپۍ ګټي، هغه راځي 100 او 150 روپۍ همکاري کوي. نو زیاته کچې بېوزله خلک راځي ولې دوی سره احساس هم شته چې مرسته وکړي. نوره په زنانه هم راځي، ماشومان هم راځي، خو تر ټولو زیاته کچه چې ماشومان او بېوزله طبقه ده چې مرسته په لوړه کچه هم نن ورځ یا پرون ورځ همکاري کړې ده چې داسې لږ فرق ولري، یعنې ډېر همکاري شته. نن ورځ یو ځوان تقریبا 40,000 شاوخوا پیسې راوړي دي، یو بل ځوان 15,000، یو بل ځوان تقریبا $100 پیسې راوړي دي چې موږ ته یې صندوق ته سپارلي دي. او د دې ویش به بیا څه راکمتوي؟ هلته هرات ته به تاسې ځئ له دغه ځایه هغه وروسته بعدي پروګرام دی چې کله موږ مرستې جمع کړو د ملګرو لخوا به تصمیم نیولی کېږي د منظم مدیریت له خوا به یو چوکاټ جوړېږي، بیا به مرسته انتقالېږي. ډېر ښه. ځینې کسان په له هېواده بهر دي، همکاري به کوي، په هغې باندې څه غږ لرئ چې د خپلو خپلوانو ملګرو د کورنۍ د غړو له طرف همکاري؟ ټولو هېوادوالو باندې نن ورځ په هېواد کې بادغیس او هرات ولایتونو خلکو باندې سخته ورځ ده. دا د مرستو ورځ ده، باید دوی خپل ځانونه ونه ستنوي.
تر چا چې 10 روپۍ 20 روپۍ وس کېږي باید بډای او شتمن هېوادوال په داخل د هېواد کې دي په خارج د هېواد کې دي دوی باید همکاري وکړي د دغو زلزله ځپلو هېوادوالو سره. ډېره مننه. دوستانو څه ډول چې دلته لیکل شوي دي وطن مو یو دی، زموږ او ستاسې درد یو دی، زموږ او ستاسې غم یو دی او د دې تر څنګ کوشش به کوو چې په دا ډول برنامو کې په دا ډول د مرستو راټولولو په ټیمونو کې له نورو څخه درد واخلو، همکاري وکړو، مینه، اتحاد، اتفاق، همدلي او همدردي یو له بل سره شریکه کړو. موږ به هم همکاري کوو. تاسې هم که په نورو هېوادونو کې یاست د خپلو ملګرو، د خپلو کورنیو، د خپلو خپلوانو په ذریعه کولی شئ چې دغه ټیم سره همکاري وکړئ، راشئ او یا پیسې ورته راولېږئ، ځکه دا زموږ او ستاسو د ملي یووالي سمبول دی. سلامونه، صحت ښه دی؟ باندې ښه، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. راځي صاحب هم راغی چې همکاري وکړه. خوشحاله اوسئ حاجي صاحب، قربان دي صاحب، ډېره مننه. نو دلته چې دی دوستانو تاسې وینئ چې خیمه لګول شوې ده او ځوانان اخته دي دا پیسې شمېري. د دې شمېرل څه رقم ته دي ځلان صاحب او نورو ملګرو؟ لسګون یو طرف ته کوو، شلګون بل طرف ته کوو، پنځوسي بل طرف ته کوو، سلګونان بل طرف ته کوو، زرګونان بل طرف ته کوو، کلدار ځان ته ګدو. دا ټول ټوټل جمع کوو، بیا یو ملګري سره ګدو، سبا یې بله ورځ انشاءالله ټول ملګري په شریکه بیا یې لګو. او دا ویډیو چې اوس څوک ویني یا مثلا غواړي همکاري وکړي، له کومو لارو تاسو سره همکاري وکړي، که یوه لږه رهنمایي ورته وکړئ؟ ډېره زیاته مننه سجید شاه وروره. موږ بار بار په سوشل میډیا کې پوسټونه کړي، هلته موږ د واتساپ شمېرې ذکر کړي دي، د ملګرو د واتساپ شمارې دي او تر څنګ یې موږ دلته ادرس دی چې د خوست مرکزي چوک چې تر ډېره دغه ځای په خوست کې مشهور ځای دی. موږ په زیمن کې تقریبا د تاندې راتګه وړاندې دوه بنډلونه د زرګونونو چې په خوا و شا کې یو ورور 440,000 افغانۍ او بل ورور 12,000 افغانۍ راوړي او دلته دغه ادرس ته یې وسپاره. ډېر ډېر تو ته یې وسپارې دام ډېر ده، ته به موږ ته وسپارې. نو زه کوشش کوم چې ملګرو سره همدغه غږ مې هم پرې وکړو چې کورنیو دوستانو ملګرو له لارې هم کولی شي له تاسو سره دغه مرسته شریکه کړي. دوستانو لکه مخکې مې هم چې یادونه وکړه په مختلفو ولایتونو کې دا ډول د مرستو راټولولو ټیمونه جوړ شوي دي، مرستې کوي او له دې لارې د هرات او بادغیس ولایتونو له زلزله ځپلو سره به پکې مرسته کیږي. نن او سبا د دې اخري ورځ ده، تاسې کولی شئ چې تر سبا مازدیګره پورې همکاري وکړئ، یعنې د دې ویډیو له نشر وروسته تر سبا پورې مرسته وکړئ او دلته خپله همکاري، خپله همدلي، خپله همدردي له نورو سره شریکه کړئ. دا زموږ او ستاسې حق هم جوړېږي، مسؤلیت هم جوړېږي. د اوس لپاره تاسو ټولو ته ښې شېبې غواړو، هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ.